د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي هند ته په خپل سفر کې د هغه هیواد د چاپېریال ساتنې، ځنګلونو او اقلیمي بدلونونو وزیر سره وکتل. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي په دې لیدنه کې د روغتیا په برخه کې د همکارۍ پر جلبولو، د ظرفیتونو په لوړولو، د درملو په اوږدمهالو اکمالاتو او روغتیایي برخه کې د همکارۍ پر پیاوړتیا خبرې وسوې. بلخوا د هند دولت د رسنیو مرکز په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د ویزې د نوي سیستم تر معرفي وروسته یې د روان کال په اپریل میاشتې کې 500 ویزې چې 200 روغتیایي وي افغانانو ته صادرې کړي دي. د هند د چاپېریال ساتنې وزیر په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ تیاری ښودلی دی او ویلي دی چې د افغانستان د خلکو د روغتیا د ملاتړ ژمنه بیا ځلې تازه کوي او په خبره د هند همکارۍ به له افغان دولت سره نورو برخو کې هم روانې وي.